خی عیسی په ستر په حجاب هم په حیا خوندو ما منی د غرب د انجوګانو یو نما خوندو ما منی د غرب د انجوګانو د ژوند لار زمونږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. ما منی د غرب د انجوګانو یو نما خوندو ما منی د غرب د انجوګانو یو نما خوندو. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د نړۍ نیکمرغه ښځه. قدرمنو خویندو، کله ناکله ستونزمن وخت پر انسان ډیر ګران تیریږي خو پایله یې ښه وي. نو که تاسو باندې هم کومه ستونزه راغله، په تاسو باندې کوم کړاو راغی، د الله رب العزت د رحمت نه مه ناامیده کیږئ. هیله لرئ الله رب العزت به ستاسو نه کړاو او مصیبت هم لرې کړي او ښې پایلې به ولري او تاسې به د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ. یوه ښځه چې په خپلو او دنګو ماڼیو کې اوسېده، ډېرې وینځې او نوکران به په امر کښېناستل پاڅېدل. هغه څوک وه؟ آسیه بنت مزاحم وه، د فرعون ښځه. په تاریخ کې لومړۍ ښځه وه چې خپل سر یې د الله رب العزت له توحیده زار که. سره له دې چې په دنګو او خپلو ماڼیو کې ښه د مزې ژوند کوه، خو په زړه کې ایمانی رڼا غځونې وکړې او ایمان د خپل کافر خاوند مقابلې ته اړ کړه او د عیش و عشرت ژوند ته یې د توحید په مقابله کې هیڅ ارزښت ورنکړه. په دې لړ کې هر ډول سختیو ته په ښه ټنډه هرکلی ووایه. همدا لامل و چې الله رب العزت په قرآن کریم کې یادونه وکړه او د ټول انسانیت لپاره د مسلمانې بیلګه وګرځوله او د ښځو هغه عذر پې ختم که چې د قیامت په ورځ به ووایي چې الله زما خاوند زه دینداري ته نه پرېښودم، هغه ظالم و. نو الله به ورته ووایي چې آیا ستا خاوند تر فرعون ډیر ظالم و او پر تا یې تر آسیې هم ډیر تیری کوه؟ الله رب العزت د فرعون د ښځې په اړه فرمایي: وضرب الله مثلا للذین آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. او د مؤمنانو په باب الله رب العزت د فرعون د ښځې مثال وړاندې کوي کله چې هغې دعا وکړه چې ای زما ربه، زما لپاره له خپل ځان سره په جنت کې یو کور جوړ کړه او ما د فرعون او د هغه له عمل نه وژغوره او له ظالم قوم نه ماته نجات راکړه. د دې آیت په تفسیر کې مفسرین کرام لیکي چې آسیه له کور نه مخکې د الله قرب اختیار کړ، ځکه رسول الله صلی الله علیه وسلم یې نوم د نړۍ په کاملو ښځو کې وشمیره. په حدیث شریف کې رسول اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په خلکو کې ډیر کامل خلک شته، خو په ښځو کې د فرعون له ښځې آسیې او د مریم بنت عمران او عایشې پرته کاملې ښځې نشته او دا پورتنۍ ښځې په نورو ښځو دومره لوړوالی لري لکه په خوړو کې چې خوږه حلوا ده. نو ګرانې خورې، ته هم د دنیا په عیش و عشرت باندې مه دوکه کیږه. راشه د الله رب العزت اوامرو ته غاړه کیده. د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ویناوې په خلاصو غوږونو واوره چې په نړۍ کې نیکمرغه ښځه شي. همدارنګه دا مه وایه چې زما خاوند ظالم دی، ما دینداري ته نه پرېږدي. آیا د فرعون بل ظالم په دنیا کې تیر شوی یا به تیر شي؟ آسیه د هغه ښځه وه، څنګه د فرعون په مقابل کې ودرېدله، د خپل سر د الله د توحید نظار که.
نو که غواړئ چې د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ د الله اوامرو ته غاړه کیږدئ. همدارنګه ګرانو خویندو خپلې چارې الله ته وسپارئ او په ډاډه زړه تاسو ویدې شئ. شاعر فرمایي عسى الله ان يشفي المواجع انه الى خلقه قد جاد بالنفحات. ژر به الله رب العزت در پیښې ناروغۍ نه شفا در په برخه کړي، ځکه چې الله په خپلو بندګانو رحمتونه رالیږلي دي. هغه ټولې ښځې چې د الله پر تقدیر خوښې دي له هر لورې په غشو ویشتل شوي دي، د بچیو مور و پلار او خپلو خپلوانو بیلتانه ځپلي، خو بیا هم غمونو یې زړونو ته لار نه ده کړې او نه یې له سترګو کومه اوښکې راتویې شوې. نو د داسې مؤمنو ښځو لپاره زیری دی چې الله به یې ټولې ستونزې هوارې کړي او د اورپېښ مصیبت له امله به یې الله رب العزت درجې لوړې کړي. لکه چې الله فرمایي واستعینوا بالصبر والصلاة وانها لکبیرة الا علی الخاشعین. په صبر او لمانځه مرسته وغواړئ. په دې کې شک نشته چې لمونځ یو ډیر سخت کار دی، خو هغه امر منونکو بندگانو ته سخت نه دی، منافقینو ته سخت دی. حضرت علی کرم الله وجهه فرمایي چې صبر په ایمان کې داسې درجه لري لکه په ټول بدن کې سر. همدارنګه ګرانو خویندو زه تاسې ته په صبر د لوی اجر زیری درکوم چې په جنت الفردوس کې به د الله رب العزت قرب در په برخه شي. تاسې ډېرې نیکبخته یاست چې د ایمان تر څنګ مو پر مصیبتونو صبر کړی، ځکه چې همدا د بریالیتوب لاره ده. او الله رب العزت د صبر کوونکو په اړه فرمایي وبشر الصابرین، صبرناکو ته زیری ورکړه. نو که ته په کوم مصیبت کې اخته یې د الله په تقدیر او د الله په پریکړه باندې راضي اوسه. هر څه الله ته وسپاره، الله رب العزت به ستا مشکلات در حل کړي. او تل لپاره کوشش وکړئ چې ستاسو زړه بینا وي، هلته د الله رب العزت احکامو ته او د الله رب العزت اوامرو ته ځای ورکړئ، په خپل ژوند کې هغه عملي کړئ. ځکه رښتینی ړوند هماغه دی چې زړه یې ړوند وي. رښتینی ړوند هغه نه دی چې سترګې ړندې وي. په یو کلي کې داسې یو ړوند اوسېده چې ښځه یې په برخه وه، بچیو یې هم خبره منله او ملګري یې هم وفادار ول. هر اړخیزه نیکبختي یې پر برخه وه، خو یوازې د سترګو کمی یې درلود چې خپله دغه نیکبختي یې په خپلو سترګو باندې لیدلی وی. او ده هم همدغه یو ارمان درلود چې کاش دا هر څه مې لیدلی وای. بله ورځ یو طبیب او یو ډاکټر دغه کلي ته ورغی. نو ړوند ورته ځان راورسوه او د خپل ړوندوالي ګیله یې ورته وکړه چې د بینا کېدو څه دوا راکړه چې سترګې مې بینا شي. طبیب او ډاکټر ورته څه دارو او درمل ورکړل چې دا خوره سترګې به دې ښې شي. او طبیب دا سپارښتنه ورته هم وکړه کله چې ته رڼا ووینې نو ورخطا کېږې به نه. ړانده به هره ورځ په خپل ټاکلي وخت دوا خوړله او هغه پرهیز به ورسره کوه چې طبیب او ډاکټر ورښودلی و. بله ورځ په خپله باغچه کې ناست و چې ناڅاپه یې سترګو کار پیل که. نړۍ یې په خپلو سترګو ولیده، له خوښي نه یې ټوپونه وهل او د کور په لور یې منډه واخیست چې خپلې مخلصې او خواخوږې ښځې ته دغه زیری واوروي. چې د کور په دروازه ورننوت نو خپله مخلصه ښځه یې له هماغه وفادار دوست سره بوخته ولیده. بیرته راستون شو چې خپل هغه منونکی زوی وګوري، نو پر هغې هم په داسې حال سترګې ولګېدې چې د ده مال یې غلا کوه. نور یې د صبر کاسه تر مورګو راډکه شوې ده او دغه هر څه ورته له زغمه وتلي ول. نو په لاره کې یو پروت میخ او سیخ یې راپورته که او په خپلو دواړو سترګو یې ور وټومبه چې له دې ړوند ښه یمه. نو ځکه رښتینی ړوند هغه دی چې د هغه زړه ړوند وي. رښتینی ړوند هغه نه دی چې د هغه سترګې ړندې وي. نو کوشش وکئ ګرانو خویندو چې تاسو خپله زړه بینا کړئ. هغه د الله رب العزت اوامر او د الله رب العزت احکام چې تاسو اورئ په خپل ژوند کې هغه ته د عمل جامه ور واغوندئ. تاسې به د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځئ. الله رب العزت به په دنیا او په آخرت کې تاسو ته عزت درکړي او ښایسته ژوند به ستاسو په برخه شي. د دنیا په عیش و عشرت باندې کله هم مه دوکه کیږئ. خپل اخلاق، خپل جامه، خپل عمل او د خپل کردار د الله د کلام موافق، د رسول الله د ویناو موافق جوړ کړئ. د نړۍ نیکمرغه ښځې به شئ. همدارنګه ګرانو خویندو
د غچ اخیستنې اور ته کوکی مه وهئ که نه نو تاسو خپله به ښکار شئ. ځینې خلک داسې وي که څوک ورسره بد کوي نو دوی پر بدو سترګې پټوي. د چا په خبرو پسې دومره نه ګرځي، له خپل حق نه خلکو ته ورتیریږي او په خپل حق هم له چا سره شخړه نه کوي. خو د دې برعکس ځینې خلک بیا له سره بښنه نه پیژني او خپل یو وړوکی حق هم چاته نه پرېږدي، بلکې د ترلاسه کولو لپاره یې ښې هلې ځلې کوي. نو دا ډول خلک تل له خلکو سره لاس او ګریوان وي. ښکاره خبره ده چې دغه بخونکي خلک خوښ او سوکاله ژوند لري، د هر چا خوښ وي او د بریالیتوب هره دروازه پر مخ پرانستې وي. او د دې برعکس هغه خلک چې له بښنې سره سر و کار نه لري، بښنه نه پیژني، تل لپاره د غچ اخیستو په سوچ او فکر کې وي، دا خلک تل له اندېښنو سره مخ وي، ځکه دوی د هر چا په خبرو پسې غوږ وي چې له دې امله پر عصبي ناروغۍ سربیره د یو شمېر ناروغیو ښکار کیږي. خلک هم ترې کرکه کوي او ځان ترې ډډې ته کوي. نو د داسې خلکو په وړاندې د بریالیتوب ټولې دروازې تړلې وي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک خوی او عادت همدا و که رسول الله ته به د دوه کارونو په غوره کولو کې اختیار ورکړی شو نو آسانه به رسول الله غوره کوه، خو په دې شرط چې د الله نافرمانی به پکې نه راتله، ځکه که هغه په ګرانو پسې ګرځېدلی نو بیا خو به خلکو ترې کرکه کولی. همداراز رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي پر هغه چا دې رحمت وي چې په اخیستلو او خرڅولو کې له درګذر نه کار اخلي. نو تاسو هم ګرانو خویندو که غواړئ چې د نړۍ نیکبخته ښځې وګرځئ، د انتقام او د غچ لاس مه پورته کوئ. که تاسو سره څوک بد کوي، تیزه خبره درته کوي، تاسو د صبر نه او د درګذشت نه کار اخلئ. الله به تا ته عزت درکړي، الله به تا ته سکون درکړي، او په مقابل کې چې څوک تا سره بد کوي، الله به هغه د مصیبتونو او کړاوونو سره مخ کړي او تل به په مصیبتونو کې گرفتار وي. د انسان نیکبختي، د انسان عزت هغه په ایمان او په اسلام کې ده. تاسو کفري نړۍ ته وګورئ، هغه د بدمرغي ښکار ده، هغه نیکمرغه نه دي. شاعر فرمایي ولو جاز الخلود خلقت فردا ولكن ليس للدنیا خلود. که نړۍ تلپاتې کور وی نو ما به پکې یوازې اوسېدل خوښ کړي وی، خو نړۍ تلپاتې کور نه دی. نو که تاسو هم غواړئ ګرانو او پتمنو خویندو چې په دنیا کې نیکمرغه اوسئ، د الله اوامرو او د الله رب العزت احکامو ته غاړه کیدئ. تاسو یو وارې د الله رب العزت کلام خلاص کړئ چې د الله کلام تاسو خویندو ته څه پیغام لري. تاسو یو وارې د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم احادیث مطالعه کړئ چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پتمنو خویندو ته څه پیغام لري. ځکه نیکمرغي او عزت په اسلام کې دی. کفري نړۍ د بدمرغي ښکار ده، ځکه هغو د الله د اوامرو او د الله د احکامو نه سرغړونه کړې، د الله پیغام او د رسول الله پیغام یې نه دی اورېدلی. راشئ ګرانو خویندو، د دنیا په مادیاتو باندې مه دوکه کیږئ. څه چې الله درته وایي هغه ومنئ، څه چې د الله رسول درته وایي هغه ومنئ. خپل اخلاق، خپل کردار، خپل عمل، خپل جامه د الله د دین مطابق عیار کړئ. الله به تاسو نیکمرغه ښځې وګرځئ، په دنیا کې به هم یادیږئ او وروسته د مرګ نه به مسلمانان درپسې دعا کوي، او په آخرت کې به الله رب العزت د عایشې و آسیې او فاطمې تر څنګ تاته په جنت کې ځای درکوي. او که خدای مکړه تاسو د دنیا مادیاتو او عیش و عشرت دوکه کړئ، اخلاق هم اسلامی نه ول، اعمال هم اسلامی نه ول، جامه هم اسلامی جامه نه وه بلکې د کفر جامه وه، نو په دنیا کې به هم ذلیله یاستئ او په آخرت کې به هم الله څخه مسئوله یاستئ. الله به هم د خپلو بدو اعمالو د څکلو لپاره تاسو جهنم ته لیږي. نه راشئ چې اوس نه الله ته منقاد شو تر څو چې الله موږ په دنیا او په آخرت کې نیکمرغه وګرځوي. په همدې هیله نور به مو قدرمن اورېدونکو خود یوې د مینه وروسته ما وزی لکورا کور ودانو د کور شمیاست، ما وزی لکورا کور ودانو د کور شمیاست، ما باسی د باندې خپل زینت خپلا خلا خوندو، ما منی د غرد
انجوګانو یونه ما خویندو ما باسی د باندې خپل زینت خپله ښکلا خویندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خویندو ښې عیسی په ستر په حجاب هم په حیا خویندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خویندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خویندو. قدرمن اوریدونکو بیا هم زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومنئ. زموږ د خویندو اخلاق باید د عایشې او د فاطمې رضی الله عنهما د اخلاقو په شان وي، ځکه مؤمنه او نیکبخته ښځه هماغه ده چې د خپلو هیلو د ترلاسه کولو لپاره خپل خاوند نه تنګوي، بلکې پر هغه څه صبر او قناعت کوي چې الله ور په برخه کړي وي. او د داسې ښځو لپاره د رسول الله صلی الله علیه وسلم کورنی ژوند غوره بیلګه او نمونه ده، لکه حضرت عروه له خپلې ترور عایشې رضی الله عنها نه نقل کوي چې ماته وفرمیل ای خوریه قسم په الله چې په میاشتو میاشتو به د رسول الله په کور کې اور نه بلیده، یعنی د پخلي به څه نه وه چې موږ به ورپسې اور بل کړی وی. نو عروه خپل ترور عایشه رضی الله تعالی عنها وپوښتله چې تاسې به په څه ګزاره کوله؟ عایشې رضی الله عنها ورته وفرمیل چې پر دوو تورو شیانو به م ګزاره کوله، یعنی پر خرماو او په اوبو باندې. بل دا چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په ګاونډ کې څه انصار اوسېدل چې هغوی ګډې او وزې درلودې، نو هغوی به کله ناکله شیدې هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور ته لیږلې، موږ به په هغو باندې ګزاره کوله. نو ګرانو خویندو تاسو د عایشې رضی الله تعالی عنها ژوند وګورئ، د هغه نه عبرت او درس واخلئ او د الله رب العزت په تقدیر باندې تاسو خوښې شئ. د ابراهیم علیه السلام ښځې او د اسماعیل علیه السلام ګرانې مور څومره په زړه پورې خبره کړې. هغه مهال چې ابراهیم علیه السلام خپله پاکلمنه ښځه هاجره بیبي له خپل ماشوم زوی اسماعیل سره په داسې شاړه دښته کې پرېښوده چې نه د خوراک او نه د څښاک د توکو څه درک و او نه پکې د سر سوری و، ان تر دې چې د سوري لپاره پکې ونه هم نه وه. کله چې ابراهیم خپله ښځه او د غېږې زوی په دغه شاړه کې پرېښودل او ترې روان شو، نو هاجرې بیبي ورپسې ورمنډې کړې چې موږ په داسې شاړه کې ولې پرېږدې او چاته هم پرېږدې؟ ابراهیم پسې مخ هم ور وانړوه او خپل مزل یې جاري وساته. لنډه دا چې هاجره بیبي وپوهېده چې ابراهیم ته د الله له لورې امر شوی دی، نو ابراهیم یې وپوښته چې آیا الله درته داسې امر کړی؟ ابراهیم د سر په ښورولو د هو ځواب ورکه. نو هاجرې بیبي وویل که دا د الله امر وي نو زموږ قبول دی او هغه به موږ نه ضایع کوي. په رښتیا چې الله خپل بندگان کله هم نه ضایع کوي. او تاسې څه فکر کوئ چې الله هغه کس او هغې ښځې ته د هغه د زوی غوره بدله ورنه کړه؟ تاسو د کهف صورت ولولئ، هلته الله فرمایي واما الغلام فکان ابواه مؤمنین فخشینا ان یرهقهما طغیانا وکفرا فارادنا ان یبدلهما ربهما خیرا منه زکاة واقرب رحما. د دغه هلک معامله دا وه چې مور و پلار مؤمنان ول، له موږ سره دا اندېښنه وه چې دغه هلک به په خپلې سرکشي او کفر سره هغوی تنګ کړي. له دې امله موږ وغوښتل چې د هغوی رب د دغه هلک په بدل کې مور و پلار ته داسې اولاد ورکړي چې په خپلو اخلاقو کې هم له ده نه ښه وي او له هغه نه د صلې رحمي تمه هم زیاته وي. نو تاسو هم ګرانو خویندو څه چې الله درکړي په هغه باندې راضي شئ. د الله په تقدیر او د الله په پریکړه باندې خپله رضا او خوښي ظاهره کړئ چې تاسې الله رب العزت د نړۍ نیکمرغه ښځې وګرځوي. او که خدای مکړه د الله په ورکړه او د الله په تقدیر باندې موږ او تاسو راضي نه شو، الله به م رانه خفوي او کله به نیکمرغه هم ونه ګرځو. همدارنګه ګرانو خویندو پر دنیوي شیانو مه خواشینې کیږئ.
کومه ښځه چې د نړۍ پر فاني کېدو باوري شي چې دا نړۍ فاني او فنا کېدونکې ده او په دنیوي ژوند کې انسان له ډول ډول حالاتو سره مخ کیږي نو دغسې ښځه بیا پر هیڅ دنیوي شی افسوس نه کوي او نه د کوم شي په ضایع کېدلو ناهیلې کیږي. نو له دې امله تاسې باید د کوم شي پر ضایع کېدو اندېښمنې او غمجنې نه شئ، ځکه چې تر دې دنیوي ژوند وروسته ستاسې لپاره یو بل نه ختمېدونکی ژوند شته او تاسې پر دې هم باوري یاست چې له خپل پالونکي او پروردګار سره به مخ کیږئ او دا ستاسې نیکمرغي ده، ځکه چې نامسلمانې او کافرې ښځې نه د آخرت په ورځ ایمان لري او نه له الله سره د مخ کېدو تمه لري، نو ځکه د هغوی ژوند بېمانا او پیکه دی. رښتیا هم هغه ښځه نیکمرغه ده چې د آخرت په ورځ ایمان لري او د هغه لپاره خواري کوي، او د دې برعکس هغه څوک هلاک او تباه دی چې ایمان یې کمزوری او د آخرت ورځې هیروي. تاسې وګورئ چې له ایمان نه پرته اوچتې ماڼۍ او ګاڼې څه ارزښت لري او له تقوا پرته لوی لوی سندونه څه حیثیت لري. که په حکومت او سوداګري نیکمرغي ترلاسه کیدی شوی نو داسې پاچایان او وزیران به مو نه تر سترګو کیدی چې په تنګسه کې ژوند تیروي، له ستونزو او مصیبتونو سر ټکوي. خو موږ او تاسې که زیر شو نو د ګردې نړۍ پاچایان او وزیران له ډول ډول ستونزو او مصیبتونو سره لاس او ګریوان دي. نه ګرانې خورې، پر دنیوي شیانو مخ خواشینې کیږه، بلکې دا غواړه چې الله رب العزت څنګه ستانه خوشحاله شي او د الله رب العزت رضا په خپلو نیکو اعمالو کې لټوه. یو ځل رومیانو د مسلمانانو پر یوه سیمه برید وکړ. څه مسلمانې ښځې بندي بوتلې. کله چې منصور بن عمار خبر شه نو د هارون رشید دربار ته ورغی چې خلک جهاد ته چمتو کړي. په دې لړ کې د غونډې له ګډونوالو نه یوه پرده پوښه ښځه راپاڅېده او یوه کڅوړه او یو لیک یې منصور بن عمار ته وړاندې که. منصور چې لیک پرانیست پکې لیکل شوي و چې زه یوه عربه ښځه یم او د مسلمانو خویندو له بندیتوب نه خبره شوې یم. په دغه کڅوړه کې ما خپلې پرې کړې کوڅۍ او د سر چونټه اچولې، کیدای شي غازیانې د اسونو د قیزو لپاره وکاروي. یعنې کیدای شي د غازیانو اسونه قیزو ته اړتیا ولري، نو د زما کوڅۍ دې د دغه لپاره وکاروي. خپل ویښتې یې پرې کړي وه، نو کیدای شي چې الله تعالی زما پر دې حالت ولورېږي او زموږ ښه ورځ راستنه کړي. دا د هغه پتمنو خویندو سرښندنه او ایمان و چې تر پیړیو پورې د مسلمانانو د سرلوړي لامل شوه. کاش که نن هم د دغه منصور په څېر شازلمیان او د دغه خور په څېر څو خویندې په اسلامي ټولنه کې وی، نو ولې به مو زلمي د بېغمي او بېغیرتي په درانه خوب ویده وی او د خویندو عزت به مو د بګرام، ګونتنامو او د ابو غریب په زندانونو کې نه پایمالېدلی. او که کومه خور دغه ډول قرباني نشي کولی نو لږ تر لږه خو خپل ځان په قابو کې ساتلی شي چې زموږ زلمي د دوی او د شیطان په لومو کې وننښلي او د خپل راتلونکي په اړه فکر کولو ته وزګار شي. منصور د دغه لیک په لوستلو دومره وژړل چې د غونډې ګډونوال یې هم له ځان سره وژړول. هارون رشید چې د ګډونوالو احساسات ولیدل نو راپاڅېده او د جهاد اعلان یې وکړه او خپله هم د غازیانو په لښکر کې غزا ته روان شه. نو الله مسلمانانو ته بریا هم ور په برخه کړه. نو ګرانې خورې راشه د دې خور سیرت مطالعه کړه، د دې نه پند واخله. که داسې نشې کولی فساد خو پرېږده. شاعر وایي تاسې که لیدلې په پرده کې وي، حسن څومره ښکلی په پرده کې وي، پیغلې که حیا را سره وپالي هله به مو کلی په پرده کې وي. حیا خو وکړئ، که حیا مو کړه نو د نړۍ نیکمرغه ښځې به شئ. په همدې هیله قدرمنو اورېدونکو دا به زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په پاک رب سپارم. پاتې ژوندم نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیابه اوسئ. دا سنگین پړونه غټ کمیس شرعي جامه خوندني، دا سنگین پړونه غټ کمیس شرعي جامه خوندني، نه ښایي فیشن د امریکا او اروپا خوندو، ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو، نه ښایي فیشن د امریکا او اروپا خوندو، ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو،
کیسې په ستر په حجاب هم په حیا خوندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو جوړ کاندای خصلت د امهات المؤمنین غوندې جوړ کاندای خصلت د امهات المؤمنین غوندې ځان کړی لا د کلی شریعت سره آشنا خوندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو ځان کړی له د کلی شریعت سره آشنا خوندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو کیسې په ستر په حجاب هم په حیا خوندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو ما منی د غرب د انجوګانو یونه ما خوندو د وینا لپاره د وکیل عالم شعلای بیان مجاهد ورور ښاغلي قاري مولوي عبدالغفور صاحب څخه په ډېر ویاړ تر څو د خطاب تر مخې تشریف وروړي او خپله ولوله امیزه ویاړنه د درنو ګډون کوونکو په وړاندې ارزیابي کړي جناب قاري مولوي عبدالغفور صاحب حفظه الله. الحمد لله رب الشهداء والمجاهدين والصلاة والسلام على قائد المجاهدين وإمام المقاتلين وعلى آله وأصحابه الذين ناشري لواء الدين وعلى من تبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها ممن قاتل وجاهد ونافح ورابط في كل وقت وحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. صدق الله مولانا الخالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الصادق الوعد الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شريف قدرمنو حاضرینو ګرمیم ده او تاسو به د ډېر وختي سره کښېناستلي یاست پر دې جلسهګاه باندې. الله جل جلاله دې ستاسو د محنت و تکلیف په خپل دربار کې قبول کړي. خو داسې مجلسونه هغه د ډېره وخته بعد یو مجلس جوړ سي او دغه مجلسو کې د نورو مجالسو په پرتله باندې غرضونه سره جلای او په دې مجلسو کې چې په کوم شی باندې بحث کیږي کوم خبره څېړل کیږي هغه د نورو خبرو سره جلای. نور مجالس به جوړیږي شاید هغو کې رنګارنګ مفادات مد نظر وي. دلته یو کار سوی یو چا سر ورکړی وینې توی سوې ده یو ځواني قربان سوې ده یوه مسلمان مور هغه بوره سوې ده یو مسلمان پلار زړه ته داغ لګېدلی دی یو مسلمان خورکۍ هغه بې وروره سوې او بچي یتیمان سوي. اوس په دې باندې دلته بحث کول پکاري. دا یو سړی دې ته ځان تیارول چې ښځه کونډول مور بورول بچي یتیمانول خاوره پرېښول د پلار په زړه باندې داغ لګول
دا دومرې سختۍ او مشکلات او تکالیف ته ځان ورکول دا څه دپاره څه پیښ دي څه سوي دي ولې مشکل څه شي دی خبره په څه شي کې ده امت مسلمه لکه مخکې قاري صاحب دامت برکاتو هم خبره وکړه چې مسلمانان هغه په غفلت باندې هغه تقریبا د غفلت په خوب بیده دي خو انشاءالله بیده دي ډېر یو څه بچي د امت اوس راویښ سوي دي او مخته هم د ویښېدو په حالت کې دي مسلمانان اوس راویښېږي خو موږ دغه مجالسو غرض دغه یي چې هغه د غفلت د خوب چې کوم غلاف و پوشو پیڅول په دې باندې لوېدلي دي هغه پورته سي د مسلمانان په دې باندې پوه سي دغه چې اوس د کوم شهید رحمه الله د پروګرامو د دې مجلس په مناسبت موږ دلته ناست یو د دغه شهید څخه موږ د ټولو شهداو د حالاتو وضاحت وکړو او د امت مسلمه هغه حالات داسې په لنډو ټکو کې هغه پر دا مختصر وخت کې پر دغه سټیج باندې د دغه کوچنۍ ټولۍ د مؤمنانو سره دا واضح کوو چې پر امت باندې څه تېرېږي د عالم کفر عزائم څه دي امت مسلمه په کم حالت کې دي دفاع در کومې اندازې پورې ده او عالم کفر مقاومت در کومې اندازې پورې کوي عالم کفر د مسلمانانو په مقابل کې هغه هېڅ شی نه دی سپمولی هغه د مال سم کار اخیستی دي هغه د زور سم کار اخیستی دي هغه د زرو سم کار اخیستی دي هغه د زاریو سم کار اخیستی دي د مسلمانانو د دین په مقابل کې عالم کفر اره حربه استعمال کړې ده ان تر دې چې مولوي صاحب مخکې اشاره ورته وکړه چې په مسلمانانو کې خپله د دې امت بعضې پرزې دي هغه هم خپله د دې امت په مقابل باندې هغه استعمالي کړي دي غرض دا چې بعضې د علماو په نامه د هغو د ژبو څه دا راوځي بجای دی چې اوس د مجاهدینو تحسین و افرین سوی وای چې دا خو هغه د نر بچي دي دا د امت هغه اصیل بچي دي چې دې 1400 کاله مخکې د دې امت هغه ابتدایي زرین او ګلورین تاریخ را ژوندی کړی دی د دغه امت په ابتدا کې چې د چی شي په مناسبت د چی شي په وجه د چا په خاطر د کم شي په خاطر باندې جنگ او مقابله او وینې تویدي نه هغه خاطر دی هغه وجه ده د دې امت په ابتدا کې د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ویني هغه په احد کې تویږي د غاښ ماتیږي مخ بیا سریږي د الله د نبی د شایستې ویني دا ځي د نبی وینه تویږي د صحابه رضوان الله علیهم اجمعین دا هغوی وینه تویږي دا موږ تاریخ وګورو سیرت مطالعه کو خپل د دین ابتدا اوس حال دا جریان وګورو چې هلته په کوم مناسبت باندې دا وینه تویده مقاومت څه دپاره و جنګ څه دپاره و مقابله څه دپاره و هلته بچي یتیمانول اوس یتیمانول د دې دوه در مابین کوم تناسب دی څه مناسبت دی هلته ښځه کونډول اوس ښځه کونډول د دې دوه در مابین څه مناسبت دی هلته د یو صحابي د یو ځوان د الله د نبي د مجلسي رضی الله عنهم اجمعین د هغه مور بریدل نن هم د یو مجاهد د یو مسلمانو د یو مؤمن د یو کلمې والا مور بریدل د دغه دوه بوړو مندو د دوی د دوه زامنو د دوی د عقیدو تر مابین کم تناسب و مناسبت دی دا لږ څېړل پکار دي هلته هم جنګ په دغه خاطر باندې و چې د الله نظام د الله خبره د الله لویي د الله قانون هغه د الله پر دغه مځکه باندې راسي هغه خبره چې الله هغې ته حق ویلی دی د دې مځکې پر مخ باندې هغې ته حق ویل سي هغې خبرې ته چې الله باطل ورته ویلی دی د دې مځکې پر مخ هغې ته باطل وویل سي جنګ پر دغه باندې و د عالم کفر سره کافرانو به دا غوښتل مشرکینو به دا غوښتل چې هغه خبرې ته به حق ویل کېږي چې موږ وایو هغه خبرې ته به باطل ویل کېږي چې موږ وایو چې موږ کومې ته حق وایي هغې ته به حق ویل کېږي چې موږ کومې ته باطل وایي هغې ته به باطل ویل کېږي هلته هم جنګ پر دغه باندې و محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغه بعثت وسو نبي صلی الله د طرفه دا خبره ښکاره شوه چې د یو الله عبادت به کېږي بوتان باطل دي بس جنګ شروع سو دا ابتدا
هغه ویل چې د بد به منل کېږي، زموږ د پلارو د نیکه خبره به منل کېږي، د مشرکینو رواجو کلتورو فرهنګو سلسله به منل کېږي، د هغو د فلسفه به عملي کېږي، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرفه دا خبره چې د الله خبره به منل کېږي. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل اکا مشرکین هغه په مرکه باندې راستي چې درته وایي چې ستا غرض څه دی چې موږ آرام نه پرېږدي، زموږ هغه خدایان چې سلونه کلونه زموږ پلار او نیکه د هغو عبادت کړی دي ته اوس هغه غندې چې زموږ پلار او نیکه جهنمیان بولې، څوک چې د دې عبادت کوي هغه جهنمیان بولې او دا باطله طریقه بولې، دا ګمراهان بولې. اخر موږ وکړو څه سره څه که ستا غرض دای چې په عربو کې ما ته ښځې را پیدا شي چې د عربو څومرې ښایستې حسینې ښځې دي او موږ تا ته درکوو لاس ورباندې ږده چې څومرې مال دی هغه موږ درته راټولوو او که د مشرتوب شوق یې در سره د ټولو عربو مشرتوب در درکوو یا په بل اصطلاح د قریشو مشرتوب درته کوو. لیکن پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپل آقا ته مختصرا جواب ورکوي چې کاکا جانه زما دې په هغه ذات باندې قسم وي چې زه پیدا کړم، زما ستا د هغه په قبضه کې ده، کلمر په یو لاس کې راکړي دا څونه کمال دی، سپوږمۍ په بل لاس کې راکړي. یعنې دا معنا ښځې خو څه کوي دا خو اسانه کار دی، د ټولو عربو یا د قریشو پیسې خو څه کوي د هغو حکومت و قیادت و مشرتوب سلطه و رقبه خو څه کوي کلمر په یو لاس کې راکړي، سپوږمۍ په بل لاس کې راکړي. هم در څو پورې چې دغه دین چې ما راوړی دی دا په دې کې عملي نه کړم، په دې ونه منم او یا د دې دپاره شهید نه کړم، په هغه ذات دې مې قسم یارم بکښېنم نه. نن هم په هغه مناسبت باندې جنګ دی، د قرآن د نظام په خاطر باندې جنگ دی، د قرآن د قانون په خاطر باندې جنگ دی، د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت د هغې د نبوت په خاطر باندې جنگ دی چې دغه سنت، دغه دین، دغه طریقات، دغه قانون، دغه شریعت، دغه کلتور د اسلام، د رواج، د فلسفات، د قانون دا ومنل شي، دا پر دې خلکو باندې عملي شي. د دنیا چې دلته څوک دي یا دا ومني عملي کړي یا مقاومت وکړي یا جنګ وکړي یا دې ته سر کښېږدي. نن هم جنګ په دا خاطر باندې کله کله زه دې ته ګاپه کوم مجاهدین څوک په هلمند کې او په ګریش کې جنګ یې و انګریزانو سره، نو بیا مجاهدینو جنګ وکړي سهار تر مازدیګره پورې، نو ستړي شول انګریزان مات شول هغه ټیم کې انګریزان وو او مجاهدین بیا هلته لږ آرام کوي، دیوانارو باغچه او بدا کې سره ناست وو. بیا یو لیونی راغی سمه لنګوټه یې تړلې او سم طرز و څوک به پوهېدل نه. بیا راغلی مجاهدینو ته ویل چې مشر څوک دی؟ هغه ویل چې مشر دغه دی. هغه ټیم کې یو مجاهد و بیا شهید شو پروش کال، الله دې شهادت قبول کړي. شفیع الله رحمه الله دا مسؤل د مجاهدینو. نو هغه چې راغلی روبړ یې وکړي، نو بیا چې شفیع الله ته دا ویل ملا صاحب پر چشم تار سره واوښتئ چې سره ایسټکان. زموږ بعضې مسلمانان خو د اوسه پورې په دغه نه پوهېږي. 14 کاله جنګ وشو، د مسلمانانو پر ځکه باندې د کوپر هغسې بې درېغه یرغل وشو، هغسې حالات وشول، هغسې قصې وشوې چې تقریبا د تاریخ تر ډېره وخته پورې داسې شوي نه دي. اوس هم بعضې مسلمانان غافله دي، په دې خبر نه دي چې دا جنګ پر څه دی. وایي جنګ شوی دی، بیا هلته داسې شوی دی، ډرون حمله شوې ده. مسلمانان د اوسه پورې ما درته ویلي چې دومرې قدر ځان په غفلت کې اچوي. د الله دپاره لږ موږ را بیدار شو چې دا جنګ په څه شي دی، د څه په خاطر دی، د چا سره شروع دی او دا د چا او چا دی. او بعضې خلک خلاتان مې دا خبره اکثره وخت ما سره ډېر کېږي، نو زه خو یې ډېره کوم خو مجلسونه خو مقرر نه وي زما په حق کې مقرر خو ته یې همیشه نه یې ساته. نو بعضې خلک خو لا دغه سر یې نه خلاصېږي، وایي زموږ ولا که سر به خلاصېږي چې دا حق د چا په جانب کې دی. خوا خواته ملایان دي، دې خواته ملایان دي، هلته یو څوک شته د پیر په نامه هم شته، د حضرت په نامه هم شته، پلانکه یې مالته دي، بسانکه یې مالته دي، دې خواته مجاهدین دي، ملایان دي، مفتیان دي. اوس موږ سر ولا که به خلاصېږي چې دا حق یې نه د چا په جانب کې دی، څوک حق دي. او بعضې خو لا داسې بیا د بې ډېره معاف دا په غرمه کې که سړی لږ نه کوي دغه زیات کې وختي دېغ شوي، بعضې دی منافقانه دعا کوي، وایي خدای دې حق کامیابه کړي، نو چې اوس حق د چا په جانب کې دی. په حکومت او مجاهدینو کې حق نه پېژني، په امریکایانو په مسلمانانو کې حق نه پېژني چې حق د چا په جانب کې دی.
ګوري حق معلوم دی، واضح دی. یو طرف ته مجاهدین دي، د مجاهدینو شعار قرآن دی. موږ دا د دعوت پر بنیاد باندې چې موږ ته دعوت راکړی، موږ خبره درته کوو او د مجاهدینو سره زموږ وابستګي د هغو سره موږ یو تړون لرو. د هغو مجاهدینو د نیت د خپل نیت پر بنیاد باندې د ټوله سب تضمین موږ تاسو مسلمانانو ته درکوو چې الله شاهد دی. د مجاهدینو مد نظر عقیده نظریه د مجاهدینو په زړه کې د الله نظام دی، د الله کتاب دی، د نبي سنت دی، زموږ مذهب دی، دغه شریعت دی. دغه ټول مسلمانان پر موږ شهیدان دي. په قیامت کې زموږ نظر دغه دی، د ټولو مجاهدینو نظر دغه دی چې د الله نظام راشي، د الله خبره راشي، د الله کتاب راشي، د الله قانون راشي، د الله احکامات راشي، د الله شریعت راشي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت راشي او د هغې څخه په پس کې موږ خپل مذهب ته وده ورکوو په خپل علاقه. د مجاهدینو دغه مقصد دی. اوس دا مقصد دی. بل طرف ته هغه خلک د امریکایانو په قیادت کې راځي، هغه منسوخ انجیل یا دیموکراسي یا د ځانه جوړ قانون جوړوي، بیا یې دلته راوړي، بیا یې پر موږ باندې چلوي. 15,000 مدرسې معطلې کېږي، هغه بندېږي، مسجدونه بندېږي. د مسجدو په کلارانو پورې پر دا خبرو باندې څه غور کوي. د کرزي د حکومت د قومندانانو د سګواني سپي تړل کېږي. د مسجد په پلر پورې د کرزي د حکومت د غټو قومندانانو، شنه سړی هم نه و، عام سړی هم نه و، د کندهار قومندان یمنیه و خال محمد سپی د کندهار د کلوردود د مسجد په پلر پورې په الله قسم تړلی. دا هغه خلک دي د امریکایانو ملګري دي. 2 میاشتې د امریکایانو سره جنګ د مسلمانانو، یعنې د مجاهدینو 2 میاشتې د امریکایانو سره جنګ. نه کرزی چا پېژندي، نه ملي اردو چا پېژندي، نه پولیس چا پېژنده، نه اربکیان چا پېژنده، نه دغه عین و غیر چا پېژندله. دا هېڅوک چا نه پېژندل. دا اوس په وجود کې راله او نه ته اورېدلي وو، نه موږ تقریبا پېژندل. جنګ د امریکایانو سره و، د یهودو نصاراو سره و. نو اوس هم یو چا ته دا نه معلومېږي چې حق د چا په جانب وي، زما سر ولا په خلاصي او چې مسلمان دومره قدر ساده وي چې په دغه سر نه خلاصېږي چې کافر پر حق که مسلمان پر حق. جنګ هم په اسلام دی، پر قرآن دی. اوس دغه مسلمان دې خپله دغه ووایي چې د مسلماني دی په ګریوانه سر چسکي چې دغه اوس څنګه مسلماني ده. چې یو مسلمان په دې باندې نه پوهېږي چې دا قرآن حق دی، نعوذ بالله، که د کافرانو دا قاتل دین حق دی. یو مسلمان چې در اوسه په دغه نه پوهېږي، نو دغه مسلمان به هغه د ایمان انداز د کوم اندازې پرې نعوذ بالله. نو ما ځکه وویل چې بعضې خلک او دا داسې نه وایي چې خدای پاک د مجاهدین کامیابه کړي. دا مجاهدین ولې د سم نه یادوي؟ ما ویل دوی کله کله دا وایي چې داسې دی چې خلاف الاولا کار چې واقع زموږ حق به دا بل جانب کې نه، امریکایان پر حق نه، نو دی پکې ورکړي. او مسلمانانو ته دا خبره واضح ده. ګورئ موږ تاسو وګورئ دلته پر پل او پر پنډل پراته یو او بیا دغه زموږ تاسو د ډېر راشه او درشه په خاطر باندې او د دومره قدر ډېر وخت تېرولو په خاطر باندې دا ساحه اوس داسې ګرځېدلې لکه د افغانستان یو ساحه چې یعنې د افغانستان بیا خاص کر دغه جنوبي ولایاتو یا د ستاسو څرمه چې کوم څوک ستاسو په ګاونډ کې په همسایتونو کې د دغه ولایاتو په حالات سړی پوره خبرېږي. انجه دغه حکومت ناخوالې تاسو ولیدلې چې دې څه کول، څوک و، څنګه راله، نظام چا جوړ کړي، څنګه یې جوړ کړي، بیا راله بیا مقابله د چا کوي، مقاومت د چا سره کوي. دا خو ټوله تاسو اورېدلې وه، لیدلې مو وه، تقریبا چا کتلې وه. د دغو خلکو سره د مجاهدینو جنګ دی. د چا سره جنګ دی؟ د دغه خلکو سره جنګ دی چې دغه خلکو د توبکیانو په تېر دور کې چا واده نه سوی تېرولی. په ښار کې دغه توبکیانو د ناوکیانو مخان لڅول. یو مشهوره توبکۍ وار وخت یې موږ یادوو، نادرجان دا د واده د ناوکۍ مخ کتئ چې زه وګورم ښایسته ده که بدرنګه د هغه وخت یې نه سي وړی. او دا هغه وخت دی چې میاشت یا 2 یا 3 بعد تقریبا میاشت لا نه ده تېرې سوې، مجاهدینو پر او ذمدت باندې د صالح وثاق نیولی و. دغه ټیم په ښار کې په ډنډ کې یو وثاق 2 درلود دل په ښار کې او تقریبا 25 شپې بعد بیا دا خبر راځي. او بیا امیرالمؤمنین په ګریش کې خپله دی ونیوي چې مجاهدینو ونیوي او د امیرالمؤمنین مرحوم لا محمد عمر مجاهد رحمه الله رحمة واسعه هغه مجاهدینو ته ویل چې دی ما ختموي، دی واري ما ته په لاس راکړئ، زه له پوښتنه چې وکړم. بیا داسې پوښتنه وکړه چې ظالمه
تا دا نه ویل چې بیا به د مسلمانانو د پښتنو د ناموس یو څوک پیدا شي زما سره به سوال وکړي. تا د خلکو د سود مخان په ښار کې کتل پر چینو باندې ښایسته ده که بدرنګه، او بیا امیرالمؤمنین په خپل لاس باندې مردار کړي. دغه خلک زموږ جنګ د دغو خلکو سره دی، د دغو خلکو سره زموږ جنګ دی. بیا د دې ډېره معاف دا که موږ په سټیج کړو دې دپاره چې دا مسلمانان په پوه شي. درې الفان ورسره په خدای قسم داسې حالت راغلی دی چې دا کومندان مردارېدی په دا عین حالت کې، په داسې حالت کې مردار شوی دی چې د ده سره سم دم لکه کور د نکاح د ښځې سره سړی پر پلنګ باندې خوب کوي. په داسې حالت کې یو هلک ورسره پروت او بیا مردار شوی دی، یو هلک یې د باندې مردار شوی دی، یو لا بیا زخمي شو. 3 الفان په یوه پوسته کې ورسره په داسې حالت کې مردار شوی دی. اوس دغه سړی او بیا دغه مجاهدین چې دلته یا څوک خبره کوي یا دلته درته ناست دي یا مخته درته ناست دي یا شاته درته ناست دي، دا مجاهدین دي الحمدلله. اوس دغه نیکان مجاهدین چې دومره دینداره او هغه خلک بیا هم سړی څوک نه پوهېږي چې حق د چا په جانب کې دي یا څوک دي یا څنګه دي. او دا خو د مسلمانانو دپاره دا بیخي د عیب خبره ده چې د دین د بقا په خاطر جنگ دی، د ناموس د حفاظت په خاطر جنگ دی. دا یوازې د افغانستان دپاره جنگ نه دی، په دې ته پوهېږي که نه، دا د تمام امت د ازادۍ جنگ دی، دا د تمام امت د خوندو مندو د عفت په خاطر باندې جنگ دی. دا یوازې د یوې خطې دپاره جنګ نه دی، خو دا بېله خبره ده چې عالم کفر خپل قوت په دغه یو مرکز کې د جمع کړی دی، دلته جنګ کوي، مقاومت کوي. مسلمانان هم کوشش کوي چې په دغه یوه خطه کې وارې د دې سره مقاومت وکړي. په بعد کې به بیا انشاءالله د دې ریښې په هر ځای کېږي. نو چې د چا د ناموس د حفاظت په خاطر باندې یو څوک سر ورکوي، د تمام امت د دین په خاطر باندې سر ورکوي، د قرآن د حفاظت په خاطر باندې سر ورکوي، او بیا هم یو څوک خپل محافظ او هغه خبیث یا د امت د ناموس دلال دا دوه نه سره پېژني. ډېر د افسوس حالت دی د امت په دغه وخت کې پر دغه خلکو باندې، پر دغه اشخاصو باندې چې خپل باداران یا خپل سرداران نه پېژني چې زموږ سرداران څوک دي. زموږ سرداران دا څوک دي چې نن چا قرباني ورکړې ده. دې ته زموږ په دواړو لاسو باندې سلام. الله دې د دې د روح ته هغه عظیم مقام د دې روح ته ورکړي. الله دې د دې شهادت هغه په بهترینه طریقه باندې قبول کړي. الله دې د انبیا علیه الصلاة والتسلیم سره دې ته ځای ورکړي. زموږ احساس دې ته په دومره اندازه کې پورته وي، زموږ دومره قدر د دې د احسان لاندې د دې شهداو دا پر تمام امت باندې احسان لري. خو که مسلمانان په دې باندې پوه شي، خو ما درته ویلي چې مسلمانانو ته دا پکار دی چې مسلمانان را بیداره شي. بعضې خلک بیا دا وایي چې د طالبانو د امریکایانو جنگ دا د دې د دوو حکومتونو جنگ دی، سیاسي جنگ دی. او طالبان وایي په حکومت کې پاتې شوي دي 15 کاله یا 9 کاله، د حکومت خوند یې کتلی دی. اوس دوباره چې پر قیمت کېږي، پر څونه ککریو په ویرو په قربانۍ کېږي، بیا هغه کرسۍ او چوکۍ د ځان رسوي. بعضو خلکو تفسیرې دا وایي جنګ پر کرسۍ دي، دا به مو ډېر اورېدلي چوکۍ باندې جنګ دی. موږ عام مسلمانانو ته دا وایي د دې د خلاصولو دپاره چې مؤمنانو ته دغه خبرې ته متوجه شي. دی خو دې وایي چې دا کرسۍ جنګ دی، خو زه وایم چې دا ظلم څه وایم، دا که ستا زړه ومنل وایه، که نه منل مه یې انشاءالله ستا په زړه به دا خبره ومنل. قرآن د تمام امت کتاب دی، قرآن د تمام امت کتاب دی، او دا امت مسلمان نن په دنیا کې تقریبا د نفوسو د عالم 3 حصه جوړوي. او بالا عرب ته د 1.5 عرب پورې نفوس لري دا امت. دا کلمې وایي. اوس زه ستاسې څخه پوښتنه کوم چې دا قرآن یوازې د طالبانو کتاب دی که دا د تمام امت کتاب دی؟ د تمام امت کتاب دی. طالبان به یا 100 یا به زرې یا به لکې، د کردي خبرې خو یو 15,000 کسان دي ګرځي. 14 کاله مقاومت وکړي، هر کال 9,000 کسه شهیدانېږي، 15,000 کسه ختمېږي نه.
یو څو زره یا یو څو لکه کسان دي. اوس ګوري چې د یو څو زره یا د یو څو لکه کسانو په وجه باندې ولې عالم کفر د تمام امت د کتاب سپکاوی کوي. دا اوس د کتاب سره جنگ دی که د دې امت سره جنگ دی که د طالبان سره جنگ دی؟ دا د دې امت سره جنگ دی، دا د دې کتاب سره جنگ دی. د طالبانو په وجه طالبان ما د ټول یو څو لکه کسان وي، 10 لکه کسان وي، د تمام امت په نسبت باندې د دې تعداد بیخي کم دی، تقریبا د 0 څخه بلر ورپور دی. نو دوی څنګه راولاړېږي؟ بیا دغه چې په تمام امت کې د 0 په اندازه وجود لري، د دغه خلکو په خاطر باندې د تمام امت د کتاب سپکاوی کوي. خو دا معلومه خبره ده که موږ ځان نه ورته واچوو نو دا خو بیا د قرآن سره جنگ دی، د دې امت سره جنگ دی. جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د تمام امت نبی دی، یوازې خو د طالبانو نبی نه دی. د دې چې مقاومت او جنگ د طالبانو سره دی، د طالبانو په خاطر باندې دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سپکاوی ولې کوي؟ دا که دوی زموږ سره عقیدوي جنگ نه کوي، دا که دوی د عقیدې په خاطر زموږ سره جنگ نه کوي، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د بې حرمتۍ څنګه نوبت راځي چې د هغه بې حرمتي کېږي او په هغه انداز کې کېږي چې ژبه دا څنګه بیان کړي چې دومرې نعوذ بالله په داسې انداز کې څه وي. بیا دوی ولې د نبي سپکاوی کوي؟ او سره د دې چې د دنیا د اقوام متحده په اصولو کې دا بل یعنې دا مسوده پاس شوې ده چې د دنیا ادیانو ته چې څوک عقیده ورته لري په دې کې سپکاوی نه سره کېږي. پر دې باوجود او سپکاوی د عامو خلکو د طرفه سم نه وځي. هغه بل پاک چې مردار شو د داوود څخه مخکې و، هغه خپله دا خبره کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په حق کې العیاذ بالله چې محمد صلی الله علیه وسلم درود شریف یې وایي چې محمد صلی الله علیه وسلم و دنیا ته نعوذ بالله د شیطانی اعمالو څخه بغیر بل شی نه راوړي، جهاد ته اشاره وکړي. دا د په حق کې سپکاوی وکړو او بیا وروسته چې خپلو مذهبي خلکو لږ دغه کوي بیا یې دې ته بل رنګ ورکوي چې ما خو داسې الفاظ ویل. دغه مې مقصد نه و چې خلکو را سوال ګوري. نو مسلمانانو زموږ دا عقیدوي جنګ دی، دا مذهبي جنګ دی. ما د ټول دا بیا بېله مسله ده چې دا پر یو خطه باندې دی. هلته د عالمي کفر هغه تمام قوت را جمع شوی دی، خو د دې قوت الحمدلله مات دی. تاسو ټول وویل چې الحمدلله. امریکایان مات دي، موږ یار څونه خوش کړي یو، دوی هم مات شول او بیا هم نه راځي انشاءالله، بیا هم نه راځي، دوی ماتم دي او داسې ماته یې وخوړله بیا به دې خوا ته وله نه ګوري انشاءالله. زموږ په کندهار کې ورپخوا یو طبیب و قاسم اخندزاده صاحب یو بلې نو دې پخوا د سپین ږیرو ته په یاد ده بل افسرلي کې خلکو جلاف کول، یو څه داسې مسهل شان به یې وکړه، دا ادب دي عملونه به یې سړي ته ډېر وکړل. بیا به نو ګرده کال سم نو قاسم اخندزاده جلاف ډېر زورور جوړول. نو خلکو برحمت متل کړی ول د قاسم اخندزاده داسې جلاف چې تر مرګه بعد لا 12 سواره سړی ګرځي. بعد امریکایانو ته افغانستان کې موږ د قاسم اخندزاده جلاف ورکړل. داسې توبه ده په خدای قسم که بیا د مسلمانانو یوې خطې ته بیا دوی سترګې کوي. په عراق کې هغه قوم ځینې غواړي دوی وایي زموږ فوجیان به بیا نه ځي بل ځای، زموږ فوجیان به بل ځای ته بیا نه ځي. او په پاشمیر کې سپین سرې چرګه کښېنولې وه د کاناډایانو قوه راوتلې ده خو ګرځي په دې غار سر چېرته په هغه ځای نو هغه د کوډ د خودي په پای کې سپین سرې خو ډېر ښه سم کړي نو بیا یې محفوظه ځای ور پیدا کړي. نو دا کوټه چرګه خو نو ډېر بد وړي نه وي په هغې پرته یې شان بد وړي نو یې پلان کوټه ده بیا په پاشمول کې ده دا خو هم یو ځای لري. نو دی ګوري په دا غار کې ډول دی چې پر دې راوتلي دي هغې چرګې وزرونه هم صرف والا یو غټ بوجې پرې وکړي د ده هلک هزاره چې ولري قوه بیخي جام ولاړ او جام ورسره ختم شوی دی ګرځي. اخرې بیا سپین ږیرو ته ویل چې زموږ دغه یو فوجي پیدا شوی نه ځو دغه را پیدا کړي دغه چا وړي دي چیرې وړي په دغه چاره باندې دوی سر نه دي کړی چې دلته په دغه غار ننوتلي دي هلته چرګې کار کړي. نو الحمدلله دا هر شی زموږ دپاره د تاریخ
دا زرینې لیکي چې دا موږ په زر ولیکو عالمي کفر ته داسې درس ورکول شوی دی عالمي کفر ته دا د امت بچانو د دې امت بچانو الحمدلله داسې درس ورکوي په خدای قسم چې دا ما درته ویله چې که موږ مخته وګورو دا زموږ څه په تېر تاریخ کې داسې قرباني سوي وای اوس به موږ پته په غاړه ته نیولی او چې دا کله کله زه ناست یم تصور سره یې د ځانه سره وکړي چې په باد کې بیا داسې یو څوک راتلی داسې کار یې کولی هم سړی تعجب ورته پاتېږي ګوري چې داسې قرباني ورکول سوي دي موږ دې نه دي عجیبه قرباني ورکول سوي دي د انسان د حواس بالکل مغلوبه چې کار پرېږدي دغه نازک سر چې دا درد یې سړی نشي برداشتولی ګولۍ وخوري پر سر مې درد دی یو دانه او دوې دانې جوشي ګولۍ دا بیا ګیلاس ته واچوي اوبو ته یې واچوي پر دغه نازک سر باندې بیا بارود راتاو کړي او ډېر د کافرانو د هغو د ملګرو په دا سینه کې وروي او دا خپل سر پر پټاو کړي عجیبه کمال دی او د باروتو په دې ډک موټر کې کښېني دا مسخرې نه دي دا موږ باندې په ژبه باندې وایو دا مسخرې نه دي او د چا چې سر یو یې ستنې ور ولګول بل وایي نشته یې کوي بل وایي جذباتي خبرې ورته وکړلې خو د هغه دته به ستن ولګو زه خدای چې ویښ شي د دنیا ستنې دې ګرد ور ولګوي او سر یې نه خلاصېږي بېدرجې سخته د قربانۍ هغه انتها د یقیني مسلمانانو دا چا ورکړې دا د دغه امت د دغه قوم به څو ورکړي دغه خلکو ورکړي چې داسې قرباني او د عالمي کفر ته یې داسې درس ورکړی دی او د تمام امت شمله یې اوچته کړې ده دا یوازې د طالبانو شمله نه ده په پورته شوې دا د هر کلمې والا شمله په پورته شوې ده موږ ستاسو ټوله سره وروڼه یو موږ کله ویل ستا جلا یې زه جلا یم ټول مسلمانان سره وروڼه دي یو طرف ته لمونځ کوو کله زموږ ستاسو بل سره جلا و بیت الله شریف ته لمونځ کوو کلمه مو یوه ده لا اله الا الله محمد رسول الله کلمه هم یوه ده یوې بیتې ته لمونځ کوو په شواروز کې 15 واره لمونځ کوو شپږم وار وتر لمونځ دی واجب دا ټوله کوو الحمدلله دا مو سره شریک دي قرآن مو سره شریک دي رب مو سره شریک دي بیته مو سره شریکه ده لمونځ مو سره شریک دي کلمه مو سره شریکه ده نبي مو شریک دي چې مو جلا دي پلار و مور سره شریکان دي د دغه امت چې څوک ځان د دې بیتې معتقد بولي څوک ځان د دې کلمې معتقد بولي څوک ځان د دې نبي معتقد بولي څوک د قرآن ځان معتقد بولي دا د ټولو دپاره د شملې د لوړېدلو هغه یو سبب الله جل جلاله پیدا کړي داسې قرباني ورکول شوي دي عجیبه قرباني ورکول شوي دي او هغه په دې لنډ وخت کې سړی بیانولی نه شي د مجاهدینو چې په کوم انداز کې څنګه قرباني شیخ صاحب پرون خبر کول شیخ عبدالبصیر صاحب دامت برکاتهم العالیه هغه ولته ما د استشهادیانو سبقي کې درسو نو یو شهید راته وایي چې رامخته شو دا استشهادي فدایي مجاهد د دروژې اخري شپې دي نو لاس په لاس کې راکړي لاس یې رامچ کړي بیا ډېر ټینګار کوي لاس یې نه لکوي ما ته وایي شیخ صاحب در هغه وخت نه یې لکوم چې د زړه د تله څه دا دعا ونه کړي چې الله ما په دروژه کې شهید اوس ما کار سم ډول ما چې د ځوانۍ ته وکته والمال الله دې مه شهید والله دې څه وخت درکړي خپل د دین دپاره ډول په دومره قدر افسوس باندې د لاس یې کړی دی او داسې 8 متره شاته ولاړی د حاجي صاحب مرحوم مدرسه کې پیلر کې داسې وموښتې شاته دا ژړا ته بالکل داسې سوله که بېحیثه چې دا تا ما ته څنګه وویل ما په څونه شوق باندې زه درته رالم دا د امت هغه بچي دي چې څوک نه په پوهېږي اوس هغو ذهن ته موږ څنګه دغه وایو هغو د شهادت دومره شوق ورباندې غالبه شوی او دا ویل چې داسې مجاهدین و د ده د خولې خبره ده شیخ الحدیث عالم دی د ده د خولې خبره ده چې داسې مجاهدین و چې په دا یو روژه کې د الله نبي درې واره په خوب باندې لیدلی د دومره تقوا باوجود بیا داسې قرباني ورکول کېږي او داسې بچي قرباني ورکوي او موږ وګورو چې دا څوک قربانېږي د هغو اخلاق دینداري انسانیت ګزاره او الله جل جلاله هم دغسې خلک د جنت لپاره انتخابوي او د خپل د دین لپاره استعمالوي د بچو د امت داسې بچانو قرباني ورکړي دي او داسې قرباني ورکړي دي او څومره په شوق کې ورکوي الحمدلله دا د دې امت د دې دین د حقانیت علامه ده بس بل چې د ضرورت نشته یو کافر دی تمام دنیا دا باطل ادیان ټول دې سره متفق دي یهودو هنودو نصاراو مجوسو داریاو
ټول دې سره متفق دي یو داسې کس دې پیدا کړي چې هغه دې خپل پر ځان باندې بارود تاو کړي او داسې مسلمانانو په مابین کې ځان ته انفجار وایي او یا د خپل کتاب په خاطر باندې قرباني وایي او یا د خپل دین په خاطر باندې دا د دې باطل دین الحمدلله زموږ د دین دپاره څونه بچي تیارېږي او په څونه انداز کې تیار دي هېڅ شی خوند نه ورکوي نو مسلمانانو ته دا وایي چې داسې ښایستې قرباني ورکول شوي دي د دې احترام وکړي که د دې احترام څه وکړي الله جل جلاله به جهاد جاري وساتي دا امت به په دین باندې آباد سي د الله په کتاب به آباد سي د نبي صلی الله علیه وسلم په سنتو به آباد سي په خپل مذهب باندې به آباد سي دا امت به سرشار سي په دین باندې به معمور سي خو که چیرې د دې احترام نه وشي الله جل جلاله دا د جهاد او دا د دین د خدمت دا بل چاته ورنقل کوي هغو ته یې په نصیب باندې ورکوي او بعضې خلک خو بیا دا خبره هم کوي زما مجلس کې دی لږ سره شکېدلی ډېر ارتباط نه سره لري زموږ په ذهن کې چا کومې نکتې راګرځي نو هغه وایو ځکه چې د مسلمانانو سره هغه واضح او بعضې خلک نو بیا دا وایي چې د سپینو پښتنو جنګ دی دا هم پښتون دی هغه هم پښتون دی نو اوس پرې وباندې دا بل د الله اکبر ناره کوي نو زموږ سر نه په خلاصېږي ټوپې ورته درولې هغه وایي چې اوس ګوره دا پښتنوالي به مې پلا سره ومنو چې دا پښتنوالي داسې چې یو څوک تېز دی هغه پښتون بولي که دا پښتنوالي کوم یو څه اصول لري شروط لري قواعد لري پرې ولار به برابر وي که هر دلاک ته سړی پښتون وایي دا پښتون کې دا زموږ په کندهار کې اصطلاح ول دا دلاکان دي پېښور والا په بله پښتو ډم ورته وایي نو دا ډمان ته ولې ډمان وایي خو وایي زموږ پښتو دلاک ورته وایي سړی په شرمیش دی نو پښتون نه شي ویلی په هلته هغه کار یې لږ دی سپک کار یې دغه خلک چې دا خلک د پښتانه په نامه باندې خوا په بدوي دلته چې کوم څوک دی هغو ته موږ دا وایو که نه یاست خبر خو موږ به مو خبر کړو حالات دغه دي او که خبر یاست خوا په بدوي دا نو بیا سپي لپاره غلطي ده سړي ویل ورته د خپل د کلي د اوس هم پېژنم د خپل کلي هغې هم پېژنم نو هغه د خپل د کلي هغې خو پېژني نو خو د اوسي دي لیدلي دا د پردي کلي هغې ته پرشي پېژني ده ویل زموږ د اوس سره چې اشنا اخلي دا نو د خپل کلي د اوس بولم موږ خو هلته خپل د اوسان پېژنو خو دا زموږ په د اوسانو چې څوک بابه دی زه شوم دا بیا څه د کلي د اوسان هر سړی په خلاص کړي چې دغه خلکو کوم کردار هلته کړی دی ګورئ پښتنو مسلمانانو غیرتمنو خلکو هغه خلکو چې دا څوک د پښتانه په نامه خوا به دی په خدای قسم د پښتانه تاریخ یې دونه ټیټ کړی دی دونه یې ذلیل کړی دی داسې اختار کړی دی چې احمدشاه او میرویس رحمت الله علیهما هغو چې د جهادو د مسلمانیو د پښتنوالي په خاطر څونه توره او شمله دې قوم ته ورکړې وه هغه یې سپکه کړې ده چې د پښتانه په نامه کومې قربانۍ یعنې د اسلام په خاطر پښتانه قوم ورکړي دي هغه ورکې سوي دي دومرې ضلالت راغلی دي دومرې سپکوالي راغلی دي چې دغه پښتانه ورته ولاړ دي پر امریکایانو باندې پیره کوي امریکایان په کور باندې ورننوځي د پښتنو د زنانو په کوڅۍ په بیخو کې ګوري د میړه تذکره پکښې پیدا کوي د تشنه د کاټ ورته وایستي دومرې قدر بې عفتۍ سوي دي دومرې بې عفتۍ سوي دي د پښتنو د ښځو لمنې امریکایانو پورته کړي دي ملي اردو والاو پولیسو اربکیانو دغه خلک چې د پښتانه په نامه دلته په د حکومت کې دي دا ورته ګوري دا ورته ولاړ دي دا پر امریکایانو باندې اساس برچم ګیره اچولې د حفاظت یې کوي چې مجاهدین ورته رانیسي تاوان نه ورورسوي دغه پښتانه چې د دغو پښتنو کردار هلته دغه دی د دغو پښتنو کردار هلته دغه دی چې امریکایان د مسلمانانو په کورونو ننوتل دي 11 کسان یې په شهادت رسول دي په مختلفو کورو کې د 5 میاشتو شپې په زانګو کې په شهادت رسول دي په توپنچه یې ویشتلی دي بیا یې دغه شهیدان سره راټول کړي د تکانو شړې یې پر اچولي دي تیل یې پر اچولي دي اور یې ور اچولی نه روښلي دا خلک د دې د حفاظت دپاره ولاړ دي دا خلک د دې د حفاظت دپاره ولاړ دي د ښار د ادب دي ډېرې د کندهار د ښار څخه فاحشې ښځې دا دننه د ښار معلومات دي موږ ته د ملګرو د ښار د دننه د فاحشو ښځو دلالي چې مخکې د بولدک ولسوالو په زدین هغه بلي د دې بل ورور دی اشم هغه نومېږي تر اوسه پورې ژوندی دي د سپی دغه اشم د ښځو دلالۍ کولې دا فاحشې ښځې میدان د ښار ته وروتلې دا دغه پښتانه بیا به په هغو باندې کسکرانو کوچونه او مونیان ډکول بیا به ښار ته دننه میدان ته دننه امریکایانو ته د زناو دپاره وروستل زموږ د دغه خلکو سره جنګ
اوس دغه خلکو ته چې یو څوک بیا هم دلته وایي چې زموږ سر ولکه په خلاصېږي د طالبانو ستا څونه توره کړې ده پر پښتانه دي توره رایستلې ده پښتون دي غټ کمال یې کړي کله کله افغان ته مو وایي تا نو غټ کمال وکړي څوک دې وژر دي پښتانه خپل وروڼه وژني دلته ځان مجاهد بولي غازي بولي قهرمان یې بولي موږ وایو چې دا موږ د مجبورۍ څه وژنو دا موږ د مجبورۍ څه وژنو جنګ خو د امریکایانو سره دي د صلیبیانو سره دي دغه خلک چې وژل کېږي د سړي سپی لیونی سو خپل یې مړ دي ورته مجبوري نو خلک بد نه پر وایي نو خو دا زموږ لیوني سوي سپي دي خو ورته مجبوري خپل یې وژنو وطن یې هم لیلام کړی دی پر امریکایانو باندې د مسلمانانو ناموس یې هم لیلام کړی دی د پښتنو ناموس یې هم لیلام کړی دی د باچاو د رسکرو کړي دا ټول دغه شان دي صحیح به دا خیال چې د صدارت پر تخت باندې ناست دي په هغې کې به د ضمیر یې هغه هم خپل په معاینه باندې د اوباما سره لاس په لاس روبړ کړي چې پر ما یې لږ نو کې د روشن خیاله خیال راسي د نیجو طالبانو په نامه مو کرزي ښځې سره بي بي سي مرکه کول په ابتدا کې د بي بي سي کې یوه ښځه د نجیبې په نامه باندې پښتو پروګرام کې هغې مرکه ورسره کول په کوټه کې چې د ده کور هغې ویل چې دې زما غږ نه ثبتوي ول دې ویل چې زموږ په پښتنو کې دا عیب موږ د غږو د تصویر څخه بدلو دا به نه خپروي پر میډیا باندې لیکن کرزی چالته ورسېدی حالت ته وکړه د دې خوا چې دا سوار وستله اخري دغه اندازې ته ورسېد دونه روشن خیال شو بیا بوش ته لاس پلاس ور کړی دی کرزی ورته ولاړ دی دا خبر سره کې په اخبار باندې مخصوص راځي پر میډیا باندې پر ټولو آلات باندې میډیا نشي بیا په پښتون دغه اندازې ته رسېږي نو موږ ته په خوا په پښتو کې اصلي چې په پښتو د خوا نه بدول په لور بیا خوا نه بدول د امسایه پښتو د خوا نه بدول نو موږ ودا پلانکې د وستي ادب دی دا چې په خپل شته خوا نه بدي په پارلمان کې وسره ناس دا چې میدان ته وروړلې دا چې یوشت جونې د افغانستان بیا دا په فخر باندې میډیا دا خبره کوي چې د 14 سال کال څخه کم نه و د 30 کال څخه زیات نه و 25 پیټ دا د یورپ په پارلمانو باندې اسي چې موږ افغانستان کې دنه د لوب ځایونه نه لرو ساتيري بیا دغه انجونو په نامه باندې ګټه کوي او په خدای قسم دغه انجونو ته د 2 کالو سنیولې دراویا او کالو د 3 کالو پورې هیڅ محرم ورسره هیڅ وک نر نشته ټول د انجونې دي دا استول دي او هغه په خود غرب یورپ هغه بیا په کوڅو په جلال آباد او په بامیان او په مزار کې یو د لوب د والیبال او د فوټبال ځای د انجونو ته په دا نامه باندې جوړ کړي دا یو دغه اوس دغه پښتانه او د شوزو په ناموس باندې ګټه ده کنه امخ یا مولوی صاحب هم پر دې باندې د انجوز په مناسبت خبر درته وکړه خو دا هغه وعده ګرځي یو شي نو په خوا چې به موږ چا به په شته خوا نه بدول په لور به خوا نه بدول په خور به خوا نه بدول نو دې ټول چې دا دوس دي خو هغه هم دغه دوس دي دا چې رتبه خلک چې عسکري دي هغه هم دغه شان نو زموږ د دغه خلکو سره جنګ دي مسلمانانو دا خبره واضح ده او دا چې دا څوک نه دي په خبر نو زه هم په خبر وي چې دا نه دي په خبر دا خو د رهبرۍ او د مشرتوب باید هم نه لري ګوري یو څوک چې چا په کردار نه خبر سید دغه علاقې علما چې د مجاهدینو په باره کې تاسو دا حکم کوي چې جهاد وکړي ملګری ورسره وکړي کومک ورسره وکړي دا د مجاهدینو ټول حالات درته بیان کړي چې مجاهدین دغه خلک دي دغه حالات دي دغه طرز دي دغه کار کوي دغه رقم کوي دای ته موږ وایو چې خلک په دې نامه باندې خطابات دي چې دا ظلم دی تجاوز دی پلانکای خطابات دي ایسای دی څوک دی او څوک دی اخر کې به ان شاء الله د دې وضاحت کوم ګرمي خو ډیر ده هغه ته موږ وایو چې دغه په خبر نه یاستئ کیا که په خبر نه یاستئ دغه خلک د لیډرۍ او د مشرتوب لیاقت نه لري ګورئ یو څوک چې په دغه 50 کیلومتره په اخوا کې په چا نه خبر چاته کومې کارنامې کېږي څه کېږي څه سوي دي په دغه حالاتو نه خبر او بیا دلته د یو کروڑ خلکو رایه غواړي او د دې خلکو په نامه باندې بیا سیاست کوي موږ هم بدناموي اوس موږ به څه کولی او موږ د کندهار په خلکو خدای یو شی یو سړی چې د خیال نه دی مقابله هم نه ورسره کوي په خوا به زموږ خلکو د لاسو پر پښو به د لړمان جوړول دا پایلوچ دی دا جهاد چې راځي د پایلوچي ملچې په ګروپ کې ورک کړل سم پایلوچي شروع شو دا د لړم کار نه دی مختار ورکړ زموږ په خلکو کې دا عادت و چې څوک به د خیال نه مقابله هم نه ورسره کوي موږ اوس هم تقریبا هغه عادت برابر شي کی دا د دې وجه څه نه وایي چې موږ یا شکایت کوو یا دا زموږ خبره یو ده د پر سټیج باندې بل کوو
موږ دا وایو چې د دغه خلکو زموږ سره څه کار دی، زموږ جهاد شروع دی، زموږ مقاومت شروع دی، په کم نامه چې کوو د دوی په سیاست کې د اوسه پورې موږ خبره نه ده کړې، لیکن دا چې دی موږ ته د دغه پر چم باندې ځان راښوروي او موږ هم بیا یو څه وایو، دا خبره ښکاره کوو. موږ وایو ګورئ چې دغه سړی چې په دغه نامه باندې سیاست کوي، موږ ستوري زموږ پر جهاد باندې کور داغ لګوي او بیا دا وایي چې دا خرڅ شوي دي، دا د عیسای خلک دي، دا د فلان خلک دي، دا د پاکستان خلک دي. دغه خلکو ته موږ دغه وایي چې د دغه خلکو کردار خو دغه او که ثبوت غواړئ خو درته پېښوي. دا ټول چې دا ما درته ویل دا ثبوتونه دا ما 3 او 4 خبرې درته وکړې، داسې په سوهاو خبرې درته پېښوم. دا مجاهدین ټول په دې باندې خبر دي. زموږ د 15 کالو د سپین ږیرو سره د امریکایانو د طرفه په دستي جمعي طور باندې یعنې په ډېرو کسانو باندې د امریکایانو د طرفه د یو 15 کلن سپین ږیرو سره لواطت شوی دی. نعوذ بالله. قاري صاحب دا خبره باندې مجاهدین ټول خبر دا سیډیانې موږ ته کتل دي، دا سپین ږیري خبرې مو اورېدلې دي، دا هغه کلي خبرې مو اورېدلې دي. د فرانسې یوه خبریاله د هغوی ویډیو کړې ده، هغې دا د امریکایانو سره خپله په دغه کې ورسره ده، په کمپاین کې ورسره ده، یا په د عملیاتو کې یا په د اپریشن کې چې تاسو ورته وایاستئ په دې کې ورسره ده. په د عین حال کې د کلي د خلکو څخه پوښتنه کوي چې د امریکایانو سره ګزاره څنګه ده، پښتو ترجمان ورسره دی، هغه بیا وایي چې د امریکایانو زموږ سره ګزاره دغه د یو سپین ږیري تور کالي یې په ځان کې لږ سر دی، خولۍ ولونګوټی هم نه ده په سر، هغه ځوانان شرمېږي، هغه خپله خبر نشي کوی او هغه سپین ږیري دا وایي بیا ژاړي. دا خبره کوي چې زما سره امریکایانو داسې بوتلم قرارګاه ته او بیا داسې ځای ودرولم او زما سره ډېرو امریکایانو دا سپکاوی وکړي، ادب دې ډېرې، زما سره یې کمیس او هغه پایجامه لرې کړله او په دغه وخت کې پر ما باندې زما د حیا په وجه پر ما بېهوشي راغلې ده. هغه مسلمان سپین ږیری چې د مسلمان په کور کې پیدا شوی دی او یا کاله 15 کاله هغه د لا اله الا الله محمد رسول الله په کور کې د پښتانه په کور کې د هغه سره یهودو نصارا سره د دې د فاحشو او شرابخورو شوزو د هغه څوک سره یو 15 کلن سپین ږیري سره دا د شهوت د قضا دپاره دی نه کوي چې خپل شهوت ورباندې پوره کړي. نعوذ بالله. یو بوډا سپین ږیري سره داسې کول، خپل شهوت ورسره د سره کول، دا د شهوت پر بنیاد نه دی، دا د دې مسلمانانو د دې قوم د سپکاوي پر بنیاد باندې دا ورسره وشوه. او دی وایي چې د دوی د دغه سپکاوي پر مخ کې پر ما د خپل غیرت د مسلمانۍ د وجې پر ما بېهوشي راغلې ده، خو چې کله زه په مخ کې رالم زه په دې باندې پوه شولم چې زما سره بې عزتي شوې ده. دا ما ته ویل چې موږ نمونه وایو. اوس یو سړی چې بیا دلته هغه په دې باندې خبرېږي نه، بیا هم وایي چې دا خلک خطا وتلي دي، فلانکی یې خطا باسي. موږ دغه سپین ږیری خطا باسي، د دغه سپین ږیري دغه بې عفتي موږ دغه ځای ته درئ. زموږ هغه خوندې چې امریکایانو د هغو په برېښتانو کې کتل دي، موږ د هغو خوندې مقاومت چې د هغو برېښته د مېړه سماټ او بل چا نه لیدئ، د میړه ورور ته یې مخ پرېوئ، لیکن امریکایانو هغه لیدئ. زموږ د اولې شپې د نوکۍ مخ د خوبه ته په سنګحصار کې په الله قسم امریکایانو لښکرې دي، یعنې نه دي لښکرې، هغه نه دي لیدلي، امریکایانو یوازې لیدلي. دغه مقاومت دغه خبرې دغه شان موږ دې ته ځای ته درئ. موږ خو ځانو ته اصلي پښتانه وایو. دا د پښتنو په ناموس مخابه دي، دا د پښتانه په سپین ږیري مخابه دي، دا د پښتانه په ناوکۍ مخابه دي، دا د پښتانه په پیغله مخابه دي، دا د پښتانه د ښځې په برېښته مخابه دي، دا د پښتانه په قو په قبر او په هدیره مخابه دي چې په بې احترامي باندې کافر ورته ګوري، چې مسلمان ورته وګوري نشي برداشت کولی، نه برداشت شو. چېرې کافر یهود نصارا دا زموږ ازلي ابدي دښمنان، د خدای او د رسولو د قرآن دښمنان، زموږ د قوم دښمنان، دا بېخي نشو برداشت کولی. موږ ځانو ته اصلي دښمنان وایو، افغانان وایو او د دې اصلي دښمنان ورته وایو. دغه موږ اصل پښتانه ورته وایو ځانو ته. اوس دغه خلکو ته موږ وایو چې ته خبرې که نه حالات دغه دي، او که دی غواړي په خدای قسم چې کوم څوک په دغه نامه باندې په اخلاص باندې توبه باسي چې ما ته هغه ثبوتونه، ما خو زه مخکې پر مجاهدینو خطا وتلی وم، دا ثبوتونه ما ته پېښ کړه، زه د یو لیډر په حیث باندې که دا ثبوتونه ما ټول ورته پېښ نه کړه، تاسو ټول پر ما شهیدان یاست. په الله قسم که بیا د یو شي په مخ باندې زه د جهاد په دغه باندې حمایت باندې خبره وکړم. دا ټول ثبوتونه به داسې ورته پېښوم لکه چې اوس زه درته ولاړ یم، دا رقم ثبوت به درته پېښوم. د دې هرې کورنۍ یو سړی به داسې دا ټولې خبرې به انشاءالله ورته کوي. که هغه خلک څوک خپل ژوندي نه وي، دا ثبوتونه به موږ پېښوو. دا هغسې ثبوتونه دي. اوس چې بیا ما د فیل چې یو څوک وایي چې دا یو څوک خطا باسي، موږ دغه شی خطا باسي، او دغه خلک ما درته ویلي چې دومرې ناخبري یا به په دې حالاتو خبر نه وي، که خبر نه وي په دومرې سادګي او بې خبري کې پر پښتنو باندې، پر دې قوم باندې، پر دې مسلمانانو باندې سیاست کول، دا خپله هم ناپوهي ده که نه؟
یو څوک چې په شي خبر نه یو حوالې ورکوي چې زه د فلانکي شه مشرتوب یم تعظیم دا دي وادي په نامه خو نو سړی نه دغه کېږي. فارسي یو کوچنی کتاب دی په مدرسو کې موږ وایي ګلزاري د بسام ورته وایي د فارسي د زده کړې دپاره د ابتدا لپاره. هغه کې په اخر کې یو څلوېښت دوه څلوېښت داسې حکایتونه دي. حکایت فارسي والا و دی قصې ته وایي. هغه چې یو کیسه راوړې ده سړي خر درلودی شپېشت یې نه درلودی شوتل فرقه د خر نه درلودی. بار چې سوچ وکړي چې دا اوس دا یو خر دی چې چا پر غاړه وراړی نو بیا یو ځای زمری مړو باندې د زمري پوست راوړی ورې په خره واغوستی نو بیا څه د ژوندګولي و شان هم په زړه ویلي نو باره چې به تاسو به د ورځې خو نو خلکو پېژندي یو څه علامې او ښکاره وم د خرو د زمرو خو نو په دا تګ کې لا پیل کړه ټیکه نه به پوهېږو نو باره به د شپې د خلکو کښتو ته ولي لاکې د شپې شپې شوتل دي هغه چې به هغه پیردار یا چوکیدار یا بزګر چې به وکړي د ژوندګولو غږونه وده د زمري شکل و طاقت به نه کېږي بس وبغورځېدو نو سهار چې به دې شراله پال به د خرو واښه به خوړل سي و ملګر شکل خو به برایي د زمري و نو اخري یو چا ډېر ځان ورته ټینګ کړي چې دا اوس څه کیسه ده یو خزه مزه به شاید ورته کښېني لکه اشکاڼیان ته چکاري ورته پټ نه چې ورته پټ سو هغه چې یو څه شوتل موتل وواله نو دی په خپله ناره کوي دی چې ناره وکړه هغه په راوړي چې دا دونه وخت د زمري په نامه باندې را باندې تېر کړي دلته یې میلاوه دا بعضې خلک داسې د پښتنو د مسلمانانو د زمرو پوښونه اغوستي در حقیقت بل شی په دغه نامه ګټه کوي او د دې به ضرورت نه وي نو چې بس نوم د چا درته اخلي ولا طالب بابل ته ویل اوس سپین شریف مابین کې ژړ دي کمیدار کوي خاګینه بیا کېدا نو چیش دی د چې سوچ پر وکړي ول د شلغم باندې د کشر دي زردکه دي راچوړو خوشا دي کې تاسو څنګه نو دوله سادهګان نه یاست نور ضرورت نو نه ده خپل مسر خلاصېږي څوک زه ښیم خو ما درته ویلې چې موږ دا وضاحت د هر چا سره کول غواړو خبره به مې ورته کړي معافي درته غواړم ګرمي م در باندې تېره شوله الله دې د شهید شهادت قبول کړي ما درته ویلې چې دا خلک وایي چې دا عیسی خطابات دي د خدای په لیاس موږ تاسو دا تضمین درکړي چې په قیامت هم تاسو پر موږ شهیدان یاست په قیامت هم مفتي رشید احمد صاحب رحمه الله وایي چې څوک په دروغ باندې یو څوک شهید کوي د هغه ایمان نه په قیامت کې تاسو پر موږ شهیدان یاست زموږ الله قرآن شریع حکومت شرعي نظام د الله نظام د نبي سنت زموږ خپل مذهب دغه زموږ غرض دی تاسو پر موږ شهیدان یاست زموږ د جهاد غرض دغه دی په خدای قسم که د چا ملک د چا پالیسي د چا ګټو تاوان زموږ غرض دی البته زموږ د جهاد سره د باید خلکو فایدې تړلي او زموږ جهاد اسلامي نظام دا رڼا ده بلف چې په کوټه کې ولګېږي چارڅونه قدر دننه یې ولګي لیکن بیا هم درې یو شوله نوکې رڼا راوځي بعضو خلکو ته زموږ جهاد پیدا کوي خود دا مسلمانان دي موږ دا وایو زموږ چې هلته جهاد شروع وي زموږ مقاومت شروع وي هلته هندو پرمختګ نیس کوئ هلته روسان پرمختګ نیس کوئ لکه امریکایان چې نیس کوئ بل کافر هم نیس کوئ زموږ مسلمانان یو د هر کافر سره زموږ ورانه ده تقریبا زموږ د هر کافر سره ورانه ده نو خود چې هندو پرمختګ نیس کوئ پیدا یې دې ځای سره روسۍ چې پرمختګ نیس کوئ پیدا یې دې ځای ته رسېږي زموږ په جهاد کې به دلته د دا خلکو پیدا یي لیکن موږ د چا د ګټې په خاطر باندې جهاد نه کوو موږ د خپل دین د ګټې په خاطر باندې دا د مسلمانانو ته موږ دا خبره علی الاعلان کوو او دا پر موږ باندې تاسو شهیدان یاستئ په آخرت هم لیکن بعضې خلکو ته دا وایو چې څوک وایي چې دا عیسی دی په خدای قسم کې در اوسه پورې موږ پوهېږي چې باندې پوه شوي چې نو کومه ګټه دې راورسېده او ګټه خو دا نه وي چې موږ صبرېږي سر مو ټکوي وایي دا غیر ملکي دی او ماجر دی او پلانکی زه کله کله دې ته وایم نه ماجر کاټ لرو نه شاده کاټ لرو پیدا شوی یم دلې یم نو زه وخوام په دې باندې چې زه ورسم براغه د سپي دم سړی کړي هغه وګوره زموږ دغه ګزاره په دمو مو ګزاره یو د امارت یو غټ سپېډن سړي ته مو ویل مال اوس موږ وکړه هلته یو څوک وایي پلانکي ځای کې خبره ده یا څنګه دی نو موږ څنګه ولاړ ځو یو شی یا یو ټلیفون یا څنګه د هر ورځ زموږ خپله د نجات په دعاو ګزاره زموږ د نجات په دعاو باندې ګزاره ده مسلمانانو وروڼو زموږ دغه حالت دی خو تاسو ته دا وایو تاسو مخکې مولوي خدایداد صاحب زموږ د طرفه پوره وضاحت درته وکړي تاسو قدرداني پر موږ باندې منظور ده الله دې تاسو ته یې روزونه درکړي په دې د هجرت په کور کې
موږ طالبان شو، موږ مجاهدین شو، موږ وروزل شو. د دغه مسلمانانو د دغه قوم د دغه خلکو دا ښه پر موږ باندې معلوم دي. انشاءالله دا پر موږ نه ورکېږي. موږ هم حاصل خلک یو. د دغې خاورې حفاظت موږ داسې د ځان په خاطر باندې لازم بولو، لکه چې د هغې خاورې پر موږ فرق نه لري. الحمدلله که په دې خاوره باندې هندو تجاوز کوي، پر موږ په خدای قسم که د هندو د امریکایي فرق کې موږ د هغې هندو سره هم دغسې مقاومت کوو لکه د امریکایي سره چې کوو. د دې خاورې هر مسلمان، هر بچی، هر عالم، هر کلمې والا هغه پر موږ ته قدر لري. موږ دلته روزل شوي یو، موږ دلته وخت تېر کړی دی، په دغه فنا کې موږ وخت تېر کړی دی. الله دې ستاسو قدر وکړي. په یو مشکل زموږ پر خلکو باندې اوس را روان دی. ستاسو ته مو خواست دا دی چې د امریکایانو په خاطر باندې دلته بعضې سیاسي حکومتو پر موږ باندې لږ کړۍ راڅنګه کړې ده، پر مجاهدینو خو یې ډېره راڅنګه کړې ده. شاید د هغو ملګري تاسو نه وکړي څه دروس وتلي. زموږ د عام خلک چې دي د الله دپاره دا خواست درته کوو، دا زموږ خلک چې سره وچړپېږي دا د امریکایانو ګټه ده. ستاسو تاوان دی، د دغې حکومت او د دې نظام تاوان دی. څو ورځې کېږي موږ یو ځای کښېنو پر دې باندې مجلس یې. زه وایم چې اوس په دې نظام کې څوک دي چې دا پالیسي ور جوړوي چې دا زموږ خلک داسې پر سر ټکوي، ناراضه کوي. دا خلک یې په امریکایانو خطا ایستل. د پاکستاني سړي ته دوی په دې خوا مه بدوي. دا موږ ته خپله دوی پاکستانیان وایي، موږ چې هلته ورته وایي پاکستانیان راغلي. د پاکستاني ته دوی ډېر سخت بد وړي. د هندوستان د سړي ته بد نه وړي. دوی په دې پوه شئ که نه؟ د پاکستان د سړي ته بد وړي، د امریکایانو ته بد نه وړي، د پاکستان د سړي ته بد وړي، د ایرانیانو ته بد نه وړي، د پاکستان د سړي ته بد وړي. او سره د دې دا موږ نه وایو، دا پاکستان نه وایي، دا دنیا نه وایي. څومره ښه چې د روسانو د جهاد د ټیمه ته زموږ سره، زموږ د عوامو سره، زموږ د مهاجرو سره، زموږ د مسلمانانو سره پاکستان کړي دي. هغه یو ډېر غټ څه دي چې په تمامو اسلامي ملکونو کې چا زموږ سره نه دي کړي. لنډه ده. بیا ولې دا دونه ښه پټ شوله؟ هېڅ شی نه معلومېږي. ما د ویل چې زموږ په دا سره تر اوسه پورې په الله قسم چې خلاصېږي. په دې مو خوام به دی، په دغه ځای مو خوا به دی چې دا خو زموږ د هجرت ټاټوبې دي، پر موږ هم خرابوي. او دغه خلک و دې ملک نه څوک خطا باسي. او نو ما درته ویله چې زموږ کستۍ د چا پرې وس رسېږي، ژبه مو رسېږي چې دا زموږ د خلکو سره څوک بد سلوک نه وکړي. دا ته ویني دا مسلمان دلته دا فاران پراته دي، دا مهاجر، دا څوک مزدوري کوي په څونه غربتو په مشکلاتو کې. او دا ولې دلته پراته دي؟ هلته نه ځي، هلته وخت نه تېروي، هلته پر دوی باندې دا د کوپر د نظام لاندې ژوند تېرول ورته ګران دي، خوند نه ورکوي. دا پاک مسلمانان دي، د دغو لږ خیال وساتل شي. امریکایان هم هلته خلک خطا باسي. د دې ځای د پاکستانیانو یعنې د پاکستان د ولس په ضد باندې هندوان هم خطا باسي، ایرانیان هم خطا باسي، روسان هم خطا باسي. د ملګري دپاره یې څوک نشته. او تاسو دلته خپله دوی داسې پالیسي کوي چې هغه سراسر تاوان. نو ما درته ویله چې دا یو کار وکړئ چې د چا په لاس کې څه قوت وي، څوک په دې باندې پوهېږي چې زموږ مهاجرو ته څوک دلته لږ تکلیف ورکوي. د دې په حمایت باندې یو ناره پورته کوي د علماو سره، جمعیت علماء اسلام سره، د هغې سره هم د سیاسي علماو سره، د عامو علماو سره، ځایي چې کوم قبایلي مشران دي د هغو ته مو د مسلمانۍ په خاطر، د جهاد په خاطر، د پښتنوالي په خاطر دغه مو یو آخري ارزو وي چې زموږ د خلکو لږ خیال دلته وساتئ. بس خبره در یو ځای پرې رسېږي. موږ په دومره مشکلاتو کې چې ومنو چې د لیویزو پرې شیل باندې هم ځان نشو تېرولی. زموږ حالات تر دې اندازې پرې الله جل جلاله دې ستاسې قربانۍ قبول کړي، الله دې د شهید شهادت قبول کړي. د مې وخت لږ زیات خرڅوي، معافي درڅه غواړم د شیخانو سم او استاد سم. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم